السلام علیکم ګرانو مینوالو، هیله ده چې ټول به راته روغ او جوړ یاستئ. زه همین مخلص یم او د مخلص سکلز یوټیوب چینل نه تاسو ته د یوې نوې خوندورې ویډیو سره راغلی یم. ګرانو مینوالو، د زیاتو ملګرو په غوښتنې سره چې موږ څنګه کولی شو په خپل موبایل کې د پلی سټور آی ډي یا د جیمیل اکاونټ جوړ کړو. نو مینوالو، په نننۍ ویډیو به تاسو ته د پلی سټور آی ډي یا د جیمیل اکاونټ مکمل طریقه در وښیم او هغه طریقه به تاسو ته در وښیم چې کومې تر ټولو اسانه طریقه ده. نو ویډیو تر پای پورې وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ تر څو مکمل طریقه زده کړئ. خو مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم، یوه بله خبره هم کوم. که چیرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، لومړی زموږ د یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره بیل آیکن هم کېکاږئ تر څو دغه رقم نوې خوندورې ویډیوګانې د هر چا نه مخکې تاسو وګورئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو ګورئ، تاسو به لومړی راشئ په خپل موبایل کې به د جیمیل اپلیکیشن چې کوم دی دا په هر یو موبایل کې وي. دغه د جیمیل اپلیکیشن چې کوم دی ساده تاسو په همدا را خلاص کړئ. نو تاسو ته به دغه رقم انټرفیس راوړي. که چیرې تاسو په خپل موبایل کې د جیمیل اکاونټ نه لرئ، یعنې یو اکاونټ پکې هم نه وي، نو دغلته به دغه ساحه کې به لیکلي وي سین ان. نو تاسو په همغې کلیک کړئ. خو دا چې ما په خپل موبایل کې د جیمیل اکاونټ جوړ کړی دی، نو ګورئ دوستانو، دغلته پاس کونج کې چې کوم زما تصویر دی، دغلته به ستاسو یو تصویر یا به کوم یو توری وي. نو تاسو په همدغې کلیک وکړئ. تاسو ته به دا رقم صفحه راوړي. دلته ګورئ ما چې کومې جیمیل جوړ کړي دي هغه ټولې دلته واوښتي. نو تاسو به دلته نوی جیمیل چې جوړوئ دلته به لیکلي وي چې اډ انادر اکاونټ، په همغې به دلته کلیک وکړئ. تاسو ته بل دغه رقم صفحه راوړي. تاسو به دغه پاس ګوګل چې کوم دی دا ګوګل باندې به کلیک وکړئ. ګورئ ګران دوستانو، دغه صفحه ریکارډ نه راخلي، تور راځي. نو دلته تاسو نه د خپل موبایل کوډ غواړي. هر څه کوډ مو جوړ کړي هغه کوډ به ورته ورکړئ او په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. نو بله صفحه تاسو ته راوړي. دغه رقم صفحه دلته به تاسو ته لیکلي وي چې کریټ اکاونټ، په همدغې به دلته کلیک وکړئ او بیا به هم په دغه کې دغه لومړی اپشن چې کوم دی دغه اپشن به ووهئ. بله صفحه تاسو ته دغه رقم راوړي. دلته به یې لیکلي وي فرست نیم. نو په دغه کې به تاسو ته خپل نوم ورته انتخاب کړئ، په هر څه نوم یې جوړوئ. نو دغه دی ما نوم ورته ولیکه، انتخاب مې کړ. نو دغه ته نیکسټ لیکلي، په دې نیکسټ باندې به تاسو دلته کلیک وکړئ. اوس به دلته دغه رقم صفحه تاسو ته راوړي. نو دلته ستاسو نه خپل د پیدایښت نیټه غواړي. دغه د لومړي اپشن کې به تاسو ورځ ته انتخاب کړئ او دلته به هم دویم اپشن چې کوم دی دغه کې به تاسو ته یوه میاشت انتخاب کړئ او په دې کې به کوم کال چې ته زیږېدلی هغه کال به ورته انتخاب کړئ. او دغه دریم چې کوم دی دلته به تاسو ته یو دانه انتخاب کړئ، فیمیل یعنې ښځینه او میل نارینه. نو دغلته موږ میل یو، میل به انتخاب کړئ او په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. نو ګورئ ګران دوستانو، تاسو دغه رقم صفحه واوښته. دلته یې لیکلي دي افغان مومن 51. نو دغه جیمیل چې کوم دی که تاسو غواړئ دغه جیمیل واخلئ یا د دې خو چې لاندې لیکلي دي مومن افغان دیش، نو دغه دو جیمیل تاسو شئ کولی چې دغه جوړ کړئ. که بیا هم تاسو نه غواړئ چې دغه جیمیل جوړ کړئ، یعنې ستاسو د خپلې خوښې جیمیل ورکړئ، نو دریم چې کوم دی په دې به دلته کلیک وکړئ او تاسو کولی شئ دغلته کریټ جیمیل ادرس چې کوم دی دغه کې تاسو د خپل خوښې جیمیل ادرس هم ورکولی شئ. خو زه غواړم دغه لومړی چې کوم دی همدغه جیمیل ځان ته انتخابوم. په همدې به کلیک وکړئ، دلته لاندې نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. بیا اوس به تاسو دغلته یو پاسورډ ورکړئ. داسې پاسورډ به ورته ورکړئ چې د 8 عددو نه کم نه وي. یو سخت پاسورډ به وي چې حروف هم پکې وي او یو څه شمار هم پکې وي. نو دغه د ما چې دی خپل پاسورډ ورته ورکړه او تاسو په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو لاندې راشئ، دلته لیکلي دي چې یس آیم ان او دلته لیکلي سکیپ. نو تاسو که په دې کلیک کړئ په دې پروا نه کوي، نو دلته په سکیپ باندې دلته کلیک وکړم. ګورئ ګران دوستانو، دلته زموږ د جیمیل اکاونټ چې کوم دی جوړ شو. نو تاسو په نیکسټ باندې دلته کلیک وکړئ. دغه رقم انټرفیس چې تاسو ته وروښته، نو تاسو به دلته دغه لومړی چې دی په همدغې کلیک وکړئ او نیکسټ باندې ورته کلیک وکړئ. دلته به تاسو لاندې راشئ او دا کنفرم به کلیک کړئ.
دلته بیا لاندې راشئ، دلته به اګري باندې کلیک وکړئ. ګوره ګران دوستانو زموږ د جیمیل اکاونټ چې دی هغه جوړ شو. دلته به تاسو په همدغه تصویر چې کوم دی دغه باندې دلته کلیک کړئ او دلته تاسو که لاندې وګورئ افغان مومندي لیکلی دی، همدغه اوس ما جوړ کړه دا جیمیل. نو اوس دا ما جیمیل جوړ کړو خو بې نمبره مې جوړ کړه. نو په روانه ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه هم در وښیم چې څنګه موږ کولی شو په خپل جیمیل کې د خپلې خوښې یو نمبر اضافه کړو. نو ګران دوستانو که چیرې مو ویډیو خوښ شوي وي ضروري لایک او د نور ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو په الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.